ډیپلوماټ نوی حکومت هم ډیورنډ فرضي کرښه نه مني. درنو لیدونکو په سلامونه او نیکې هیلو مو هرکلی کوم. زموږ یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. د افغانستان نوی حکومت ډیورنډ فرضي کرښه نه مني. ډیپلوماټ ورځپاڼې په یوه تحلیل کې لیکلي دي د افغانستان د تیرو حکومتونو په څیر د دغه هیواد نوی حکومت هم د ډیورنډ فرضي کرښې له منلو ډډه کوي چې دا مسله به د پاکستان اندېښنې لا پسې ډېرې کړي. سرچینه کاږي د فرضي کرښې دواړو لورو ته پراته قومونه به هم د دغې داعیې په ملاتړ راپاڅي او ترڅنګ پاکستاني طالبان چې له افغان لوري سره خواخوږي لري کولی شي پاکستان ته په ستر سردرد بدل شي. ډیپلوماټ ناشیه وایي افغان لوري په وروستي اقدام کې د پاکستان اغزن سیم ټول کړی او په دوو بیلو برخو کې تاوتریخوالی هم رامنځته شوی دی. دا تحلیلونه داسې مهال کیږي چې د افغانستان نوي حکومت د هیواد له خاورې د ساتنې ژمنه کړې ده او زیاتوي هیڅ چاته حق نه ورکوي چې پر افغانانو خپلې پریکړې تحمیل کړي او یا د ولسونو غوښتنې برخلاف ګام اوچت کړي. ډاکټر عبدالله له توماس ویس سره خبرې کړي. ډاکټر عبدالله د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره په هیواد کې د بشري ناورین او د یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه ټلیفوني خبرې کړي دي. د ډاکټر عبدالله دفتر په خپره شوي خبرپاڼه کې راغلي چې ډاکټر عبدالله د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي توماس ویس سره د اوسني بشري بحران د مخنیوي، د خلکو ستونزو ته د رسیدو په موخه د نویو طرحو د زده کړو او روغتیایي موضوعاتو په اړه خبرې کړي دي.